سلمانه ته دلته کله راغلې؟ Hi Salman, when did you get here? When did you get here? السلام علیکم اسده. زه خو تقریبا د یو غنټه مخکې رالم. Hi اسد, about 1 hour ago. د ago مطلب دی مخکې. 1 hour ago یو غنټه مخکې. که تاسو وای 10 minutes ago نو مطلب دی لس منټه مخکې. او ته دلته کله راغلې؟ And when did you get here? And when did you get here? زمونږ خو تقریبا داسې 2-3 غنټې وشوې چې دلته یو. We've been here for about 2 or 3 hours. We have been here for about 2 or 3 hours. آیا ته ناصر سره راغلی؟ Did you come with Nasser? Did you come with Nasser? او هغه دی ټیبل سره خوا کې ولاړ دی. Yeah, he is over there by the table. He is over there. د over there مطلب دی هغلته. by the table ټیبل سره نږدې. او دا ښځه څوک ده چې ورسره خبرې کوي؟ Who is that woman he is talking to? Who is that woman he is talking to? کومه ښځه یادې؟ هغې سره خو 2 ښځې خبرې کوي. Which one? There are 2 women talking to him. Which one? د which one مطلب دی کوم یو یا کومه یوه. هغه نرۍ شانتې ښځه څه ده؟ عصري جامې چې اغوستې دي. The slim young woman wearing red dress. The slim young woman wearing red dress. او هغه یادې هغه د ناصر ترو ده زبیده. Oh, that is Nasser's aunt زبیده. خو دا خو کله ما دلته مخکې نه ده لیدلې. But I have never seen her before. But I have never seen her before. آیا هغه دلته په وړومبي ځل راغلې؟ Has she come here for the first time? Has she come here for the first time? For the first time مطلب دی په وړومبي ځل باندې. نه اته په وړومبي ځل وکتله نو د دې دا مطلب نه دی چې هغه دلته نه راځي. No, you saw her for the first time. د دې مطلب دا دی چې تا هغه په وړومبي ځل باندې وکتله. It doesn't mean that she doesn't visit here. د دې دا مطلب نه دی چې هغه دلته نه راځي. او کیدای شي یا maybe. او هغه لږ څوک دی هغه جنریټر ته چې مخامخ ولاړ دی. And who is that guy in front of the generator? And who is that guy in front of the in front of مطلب دی مخامخ the generator. تا هغه اوږد شانې هلک یادی هغه سره سره ویښته چې دی. You mean that tall man with dark brown hair. او بالکل هغه لګیا دی جنریټر جوړوي. Yeah, exactly. He is fixing the generator. د یا exactly مطلب دی او بالکل یا هو بالکل. He is fixing the generator. هغه د سایرې رور دی. That is Saira's brother. That is Saira's یعنی د سایرې brother رور. رښتیا وی ما ته مخکې دا پته نه وه چې دا د سایرې رور دی. Really? I didn't know this before. Really? د دې مطلب دی لکه پښتو کې چې مونږ وایو ته رښتیا وې یا ته رښتیا وې. I didn't know this before. ما ته دا مخکې پته نه وه. د دې مطلب دا دی چې ته چېرته هم نه ځې. This means you don't go anywhere. او ته حارث سره ملاو شوی یعنی حارث دې کتلی دی. Have you seen Haris yet? او هغه څه دی هغلته ولاړ دی که نه؟ Yes, he is right there. Yes, he is right there. مطلب یې دا دی چې او هغلته ولاړ دی. ویښته یې ډېر بیکاره واړه کړي دي دومره بد ورسره ښکاري. He just got the worst haircut. د دې سنټنس مطلب دا دی لکه پښتو کې چې مونږ وایو وګوره که نه څومره بیکاره ویښته واړه کړي دي. It looks terrible. د it looks terrible مطلب دا دی چې دا ډېر بد ښکاري. یاره ما ته خو داسې نه ښکاري. زه خو یم چې دا هغې سره مزه کوي یعنی داسې ویښته هغه سره خوند کوي. Well,
I don't think so. د دې سنټنس مطلب دا دی چې زه داسې فکر نه کوم، یعنی ما ته داسې نه ښکاري. I think it suits him. زما په خیال چې دا هغې سره مزه کوي، هغې سره ښه ښکاري، هغې سره خوند کوي. یاره سم نشو ویلی. Can't say anything. نن د دې ویډیو د دې درس د کتل نه وروسته انشاءالله تاسو ټول به د دې قابل شئ چې د مختلف ټاپکس په باره کې په انګلش کې خبرې وکړئ، لکه په بازار کې به څنګه خبرې کوئ، په لار کې، په کور کې، خپلو ملګرو سره، او داسې ډېر څه به زده کوئ. Describing lost object. کله چې تاسو نه یو څه درنه ورک شي نو د هغې په باره کې به د هغې په اړه باندې به په انګلش کې څنګه خبرې کوئ. لکه فار ایگزامپل ته په USA کې، انګلینډ کې یا په بل یو ملک کې چې هلته خلک په انګلش کې خبرې کوي، تا په یو رسټورانټ کې، په هوټل کې یا په بل ځای کې خوراک وکړو، په میز باندې ستا نه موبایل، بټوه یا بل څه پاتې شو، ته لاړلې او ته واپس د هوټل ته راځې، رسټورانټ ته راځې، نو دوی سره به ته په انګلش کې د دې په باره کې څنګه خبرې کوي. صرف دا نه، دا کنورسیشن به ستاسو په ډیرو ځایونو کې په کار راشي. فار ایگزامپل، آیا ته ما سره مرسته کولی شي، ما سره مدد کولی شي؟ Can you help me? که چېرته تاسو ته د مرستې ضرورت وي، د مدد، یعنی که تاسو غواړئ چې یو کس د تاسو سره په یو کار کې، که دا هر قسم کار وي، په هغه کې تاسو سره مرسته وکړي، نو تاسو ورته ویلی شي Can you help me? ولې نه، بالکل څه خبره ده. Sure. What's going on? Sure. دا سور نه دی ها. Sure. What's going on? اصل کې داسې خبره ده چې ما او زما ملګري دلته اوس ډوډۍ خوړله او زما په خیال زه دا فکر کوم چې پر میز باندې زما نه دلته موبایل پاتې شو. My friend and I were just having lunch here. د دې سنټنس مطلب دا دی چې ما او زما ملګري دلته اوس ډوډۍ خوړله. لنچ ویل کېږي د ماسپښین روټۍ ته او ډینر ویل کېږي د ماسخوتن روټۍ ته. And I think I left my cell phone on the table. او زه دا فکر کوم زما په خیال چې پر میز باندې دلته زما نه موبایل پاتې شو. دا څه وی؟ تاسو په کوم ځای کې ناست وئ؟ Oh no. Where were you sitting? Where were you sitting? د دې سنټنس مطلب دی چې تاسو په کوم ځای کې ناست وئ. مونږ په هغه میز باندې ناست وو، هغه کړکۍ سره خوا کې څه دی؟ We had that table over there, the one next to the window. We had that table over there. ګوره دلته یو ځل بیا over there راغی. د over there مطلب دی هاغلته. The one next to the window. هغه کړکۍ سره چې خوا کې دی. ها صبر وکړه چې ویې ګورم. Okay, let me go look. مننه. Thank you. لږ وروسته دا کس راځي او ورته څه وایي؟ بخښنه غواړم، ما خو ستاسو موبایل یو ځای کې پیدا نه کو، هر ځای مې لټ په لټ کو خو پیدا مې نه کو. Sorry, I didn't find it anywhere. Sorry, I didn't find it anywhere. ستا خو پوره یقین دی چې تا موبایل په میز باندې پرېښوستو. Are you sure it was on the table? Are you sure it was on the table? وای آیا ستا خو پوخ یقین دی، پوره یقین لري چې دا ستانه په میز باندې پاتې شو؟ او بالکل، خو کیدای شي دا لاندې په فرش باندې غورځېدلی، زه داسې فکر کوم. Yes, but it could have fallen on the floor, I suppose. Yes, but it could have یا could have fallen on the floor. Fallen on the floor مطلب دا دی چې په فرش باندې به غورځېدلی وي. I suppose د I suppose مطلب دی چې زه داسې فکر کوم. ښځه صحیح ده، زه یو ځل بیا لټوم، یو ځل بیا یې ګورم. دا څنګه موبایل دی؟ مطلب څنګه رنګ یې دی، کم یو موبایل دی. I'll check again. د I will check again مطلب دا دی چې زه بیا لټوم. What does it look like? دا څنګه موبایل دی؟ څنګه ښکاري؟ یعنی تور دی، سپین دی، غټ دی، ورکوټی دی. دا داسې تور موبایل دی او نیله کاور دی. It is a black smartphone with a blue case. Blue case مطلب دی نیله رنګ کور. کیس د کور ته ویل کېږي مونږ چې موبایل ته اچوو. ښه صبر وکړه. Okay, hold on. د okay hold on مطلب دی چې ښه صبر وکړه. بخښنه غواړم، ما ته خو دلته نه ښکاري. Sorry, no, I don't see it here. Sorry, no. I don't see it here. یعنی ما ته خو دا موبایل دلته نه ښکاري، ډېر مې ولټاو، زه هیڅ نه پوهېږم. موبایل مې په میز باندې ایښی او بیا مونږ راپاڅېدلو
خو ما ته دا یاد نه دي چې ما دا موبایل راوچت کو او که نه او بس اوس موبایل نشته. I don't understand د دې مطلب دی چې زه نه پوهېږم چې څه وشو. I had my phone on the table. موبایل مې په ټیبل باندې په میز باندې ایښی و. Then we got up. بیا مونږ راپاڅېدلو. But I don't remember grabbing it. خو ما ته دا یاد نه دي چې ما دا موبایل په لاس کې راوچت کو او که نه. And now it's gone. او اوس بس موبایل نشته، موبایل ورک دی. تا ورته رنګ کړی و. Did you try calling it? Did you try calling it? نه، ما خو د دې په باره کې د سره سوچ هم نه دی کړی. No, I didn't even think of that. دا والا زما د موبایل نه ورته رنګ وکړه. Here, you can use my phone to call. اوس دا دلته خپل موبایل ته رنګ ورکوي. صبر رنګ یې ما واورېدو. Wait, I hear it ringing. څنګه چې رنګ ورکو رنګ یې واورېدو، یعنی آواز یې وکړو. دا خو زما په بیگ کې دی، زما په بستې کې دی. It is in my bag. ډېره بخښنه غواړم تا ته مې هسې تکلیف درکو. I'm so sorry to trouble you. هېڅ خبره نه، بس په دې باندې خوشحاله شوم چې دا موبایل دې پیدا شو. No problem. I'm glad that you find it. No problem. څه خبره نه ده. I'm glad. زه خوشحاله شوم that you found it. چې موبایل دې پیدا شو. یو کس ته ګاډی خراب شو او د سپیر پارټو دکان ته ځي. هلته چې څنګه دکان ته وردننه شي، عکس ورته څه وایي؟ زما نوم جیک دی، زه تا سره څه مدد کولی شم؟ Hi, my name is Jake. How can I help you? Hi د هاي مطلب دی سلام کوم. My name is Jake. د سپیر پارټ والا وی چې زما نوم جیک دی، په امریکا کې د کس ته ګاډی خراب شوی. How can I help you? زه تا سره څه مدد کولی شم؟ کوم قسم مرسته در سره کولی شم؟ عکس ورته څه وایي؟ زما د ګاډي لپاره داسې یو څه پکار دی. آیا ته ما سره په دې کې مدد کولی شي؟ I need to get something for my car. و زما د خپل ګاډي لپاره څه پکار دی چې واخلم د دې ځای نه. Will you help me? آیا ته ما سره مدد کولی شي په دې کې؟ هو بالکل، ولې نه، ته بالکل صحیح ځای ته راغلی. Of course, you have come to the right place. You have come to the right place. د دې مطلب دا دی چې تاسو بالکل صحیح ځای ته راغلی یاستئ. که چېرته تاسو انګلش په پښتو کې زده کول غواړئ then you have come to the right place. نو بیا تاسو صحیح ځای ته راغلی یاستئ. زما ګاډی هلته اسپتال سره خوا کې خراب شوی دی. My car has broken down near the hospital. د سنټنس مطلب دا دی چې زما ګاډی هلته اسپتال سره خوا کې خراب شوی دی، ولاړ دی، او کور ته پیدل تللی نشم. And I can't walk home. And I can't walk home. د دې سنټنس مطلب دا دی چې زه کور ته پیدل نشم تللی. نو ملګري مې راته ویل چې هغه دا ګاډی جوړولی شي، ګاډی ټیک کولی شي. So my friend said that he could help me with it. So my friend said, نو ملګري مې راته ویل that he could help me with it. چې هغه ما سره په دې کې مرسته کولی شي. خو د دې لپاره به هغه ګاډي ته ورلاندې کېږي، یعنې ګاډي ته به لاندې وردننه کېږي او د هغې جایزه بالي او به ګوري، بیا به یې صحیح کوي. But he need to inspect the underside. او ما سره هغه څیز نشته دی چې ګاډی پې اوچت کړو. And I don't have the thing to lift up the car. Lift up the car مطلب دا دی چې ګاډی پې اوچت کړو. I don't have the thing، ما سره هغه څیز نشته دی. نو هغه زه دلته راولېږلم چې ستاسو نه یې واخلمه. So he sent me here to buy it. هغه زه دلته راولېږلم چې ستاسو نه یې واخلم. ښه، نو ستا څه شی په کار دی؟ دوکاندار ورته وایي Okay, what is it that you need to get؟ یعنې ته څه شی اخیستل غواړې، څه ته د ضرورت دی. مسله د هغه ده چې ما ته هېڅ یاد نه دي چې دې ته څه وایي، او هغه ما ته کوم نوم واغستو. Well, the problem is I can't remember what he called. Well, the problem is د دې مطلب دی لکه پښتو کې چې مونږ وایو چې مسله دغه ده یا مسله داسې ده. I can't remember ما ته هېڅ یاد نه دي. What he called it چې هغې دې ته کوم نوم واغستو، یعنې هغه چې راته کوم نوم واغستو هغه زما نه هېر دی. خو زما په خیال چې دغه څیز جیک دی.
but I think the thing is a jack. او کنه زه جیک یم ستاسو په کار دی. Yes, I'm Jack. What do you need? دا دکاندار ورته څه وایي؟ د دکاندار هم نوم جیک دی او د هغه هم جیک په کار دی ګاډي ته چې ورلاندې کوي. نو ورته وایي او زه جیک یم. وایه کنه څه دې په کار دی؟ هغه سیز یادومه هغه سیز جیک دی. That is the thing, Jack. هو کوم سیز؟ Yes, what thing? What thing مطلب دی کوم سیز؟ هغه سیز یادومه خلک چې د ګاډي لاندې کوي. You know, the thing that you put under your car. Can you be more specific? دا داسې ورکوټه شانتې ماشین دی او ګاډي اوچتوي. Well, it is like a little machine. It's lift the car up. Well, it is like a little machine. درې مطلب دا چې دا داسې ورکوټه شانې ماشین دی. It's lift the car up. او دا ګاډي موټرې اوچتوي. ها ته جیک یادې. او ا جیک. نو ما هم درته همدغه وویل کنه. That what I said. بخښنه غواړم ما ویل که ته بار بار زما نوم اخلې. My apologies. I thought you were repeating my name. او بالکل هغې ته جیک وایي. راځه چې درته وښیم. Yes, that's called a jack. Let me show you. Yes, that's called a jack. درې مطلب دی چې او بالکل هغې ته جیک وایي. Let me show you. راځه چې درته وښیم. ډېره ډېره مننه. Thank you so much. اسده ګوره نن د چهارشنبې ورځ ده او د اتوار په ورځ باندې واده دی. تر اوسه پورې تا ځان ته سم نه دی اخیستی. اسد it's Thursday today. درې سنټنس مطلب دا دی چې اسده نن د زیارت ورځ ده. And the wedding is Sunday. او د اتوار په ورځ باندې واده دی. که تاسو وایئ the wedding is Sunday نو هم صحیح دی مطلب دی چې د اتوار په ورځ باندې واده دی. او که تاسو وایئ چې the wedding is on Sunday نو هم صحیح راځي څه خبره نه ده. And you still didn't buy anything. او تا تر اوسه پورې ځان ته سم نه دی اخیستی. ښه نو ولې هغې ته خو لا اوس هم 3 ورځې دي. So what? That's 3 days away. So what? درې مطلب دی چې خنوالی. That's 3 days away. هغې ته خو لا اوس هم 3 ورځې پاتې دي. موږ سره اوس هم لا بلا شی ټیم دی. یعنې موږ سره اوس هم ډېر ټیم دی. We still have a lot of time. We still have. یعنې موږ سره اوس هم شته. A lot of time ډېر زیات وخت. ښه په ارام بار سوالو ځان ته. نه موږ سره ډېر ټیم نه دی. سبا به زه نه یم وزګار. سبا به زه د ناوخته پورې کار کوم. No, we don't have. I'm working late tomorrow. No, we don't have. مطلب دا چې نه موږ سره ډېر وخت د سرم نشته. I'm working late tomorrow. د tomorrow مطلب دی سبا له. یعنې سبا به زه د ناوخته پورې کار کوم. زه به نه یم وزګار. بیا خو در سره زه نه ځم. او د جمعې په ورځ باندې به مونږ ځو نیو نیکه کره. And Friday we will visit my grandparents. grandparents ویل کېږي نیا ته او نیکه ته. ولې جمعې په ورځ باندې به بیا مونږ ځو خپل نیا او نیکه کره. او کنه او یا زه صحیح ده نو راځه چې دا کار را ختم کو. Fine, let's get this over with. دا یو ډېر زیات یوزفل سنټنس دی. د فاین مطلب دی که چېرته تاسو وایئ فاین یا د چا نه واورئ فاین زه چې دا پلان کې کار وکړم نو دې مطلب دا چې دا کار کول د دې خوښ نه دي خو بس دا مجبوره دی او دا به دا کار کوي. Let's get this over with. د دې مطلب دی راځه چې دا پلان کې کار ختم کړو. درې سنټنس هم همدغه مطلب دی چې یو کار کول ستا خوښ نه دي خو د دې نه ته ځان هم نشي بچ کولی. یعنې دا ستا په سر دی که نن دی او که سبا دی دا کار به ته کوې. نو په دې ټیم کې ته ویلی شي Let's get this over with. راځه بس چې دا پلان کې کار را ختموو. ښه نو چېرته به ځو؟ کم ځای ته به ځو؟ کم دکان ته؟ کم مارکیټ ته؟ Where should we go? Where should we go? مونږ باید سیده بازار ته لاړ شو. دلته یې نه اخلو. We shall go straight to the market. درې سنټنس مطلب دا دی چې مونږ باید سیده لاړ شو بازار ته. ښه ته مهرباني وکړه هلته په بازار کې بیا ماته لږ رعایت کړه زه به مې خور ته یو جوړه پیزار اخلم. Please remind me. د please remind me مطلب دی چې مهرباني وکړه لطفاً ماته لږ رعایت کړه.
I also have to buy my sister a pair of shoes. زه به مې خور ته یو جوړه چپړې یو جوړه پیزار هم اخلم. pair of shoes ویل کېږي د پیزار یو جوړه. اوس که را سینډل وي که چپړې وي که هر څه وي. بېغمه شه زما ډېره قوي حافظه ده. زه به یې در یاد کړم. rest assured. rest assured د دې مطلب دی لکه پښتو کې چې مونږ وایو چې بېغمه شه دا پلانکی کار به دې وشي. I have got a strong memory. او د دې سنټنس مطلب دی چې زما حافظه ډېره قوي ده ماشاءالله ډېره تیزه ده. اوس څه ټایم دی؟ What time is it now؟ که چېرته تاسو د چا نه پوښتنه کول غواړئ په انګلش کې چې اوس څه ټایم دی نو ورته ویلی شي What time is it now؟ اوس دی پاوباندې 3 بجې. It's 3:15. د 3:15 مطلب دی چې پاوباندې 3 بجې. او دا څه وی زه به خامخا د 5 بجو نه مخکې ځان را رسوم. او I must be back before 5. د دې سنټنس مطلب دا دی چې زه باید یا زه خامخا د 5 بجو نه مخکې ځان را ورسوم ځکه چې نن زموږ د کرکټ میچ دی. Because today we have a cricket match. زما په خیال چې د 5 بجو نه مخکې راتلل دا خو ناممکنه خبره ده. دا ته څه وایې؟ I think it is impossible to be back before 5. I think زما په خیال it is impossible دا ناممکنه ده to be back چې واپس راشو واپس راوګرځو before 5 د 5 بجو نه مخکې. ولې تالته شپه کیسه؟ Why are you gonna stay the night there؟ د دې سنټنس مطلب دی لکه کله چې مونږ پښتو کې وایو چې ولې تالته پلانکي ځای کې شپه کیسه یعنی تالته دومره ډېر وخت تېرېسه. ګوره دا لرې ځای دی څه دومره نږدې ځای نه دی. Look it is far. Look مطلب دی چې ګوره لکه پښتو کې چې مونږ وایو it is far دا لرې دی یعنی لرې ځای دی. And not so close دومره نږدې نه دی. او بله دا خبره چې هلته خو ته نخرې ډېر زیاتې کې که نه یعنې ستا خو داسې په اسانه باندې سته خوښېږم نه دا اخلم او دا نه اخلم ټولې دا خبرې ستا. And on the other hand د دې سنټنس مطلب دا دی چې بل طرف ته you are an indecisive person. indecisive هغه چاته ویل کېږي چې هغه نخرې ډېرې زیاتې کوي یعنې که دکان کې څه اخلي هم بس فیصله زر نشي کولی چې دا واخلم او که دا بس سوچونه کوي چې دا واخلم او که دا واخلم. که چېرته په کور کې کپړې اچي یعنې جامې اغوندي نو هم سوچونه کوي چې دا جوړه راوالم که دا راوالم. همدغه شانې سوچونه چې کوي او زر فیصله نشي کولی هغې ته ویل کېږي indecisive person. او د ټول سنټنس مطلب دا دی چې بل طرف ته خو ته نخرې هم ډېر زیاتې کې که نه نو دا به ستا نه خامخا ډېر زیات وخت اخلي ځکه چې ته خوښې ډېرې زیاتې کې. So it is definitely going to take you a lot of time. د دې سنټنس نه مطلب دی چې خامخا به راستانه ډېر وخت اخلي. نو ګوره پام کوه چې تیزي ونه کړي ځکه څوک چې تیزي کوي هغوی ټول عمر تاوان کړی دی. So make sure that you don't make haste. د دې سنټنس مطلب دا دی چې ګوره پام کوه یعنې دا خبره یقیني جوړه کړه چې ته تیزي ونه کړي ښه په آرام ښه په حوصله سره چې سم اخلي هغه واخلي. Because haste make waste. درې مطلب دا دی چې څوک چې تیزي کوي هغوی ټول عمر تاوان کړی دی. ښه نو ستا مطلب دا دی چې زه د کرکټ میچ مس کړم یعنې د کرکټ میچ ونه کړم. So you mean that I should miss the cricket match. کله چې تاسو خپل ملګري سره ډېر وخت بعد ملاو شي ډېر وخت بعد ورسره ملاقات وکړئ. سایر یا خدایا ماشاءالله ما خو دا سوچ هم نو کړی چې زه به تا سره دلته ملاو شم دلته به زه تا سره ملاقات وکړم. Oh my God مشال I didn't expect to see you here. Oh my God مطلب دی چې او زما خدایا I didn't expect to see you here. ما سوچ هم نو کړی چې زه به تا سره دلته ملاو شم ملاقات به راسره وکړم. زما خپل هم دا سوچ کې نو چې زه به تا سره دلته ملاقات کوم. Neither did I. اوس دا neither did I دا تاسو په مختلف ځایونو کې په بدلو ځایونو کې کارولی شئ او دا بیا مختلفې معنی ورکوي. لکه فار ایگزامپل I have not even tasted it yet. د دې سنټنس مطلب دا دی چې ما دا پلان کیسز تر اوسه پورې څکلی هم نه دی ما جیبې ته هم نه دی وروړی.
لکه فار ایگزامپل ستاسو یو ملګری دی تاسو ته داسې څه خبر وکړي چې دا پلان کیسز نه دی ما تر اوسه پورې سکلی هم نه دی نو په دې ټایم کې به ورته تاسو ووایئ که چېرته تاسو هم نه یي سکلی ورته ویلی شي neither did I نو دلته د دې مطلب دا چې ما هم دا تر اوسه پورې نه دی سکلی ښه نو دا یو ملګری بل ملګري ته څه وایي څومره وخت شو چې موږ یو بل سره ملاقات نه دی کړی 7 کاله 8 کاله How long has it been? 7 years, 8 years. How long has it been? درې مطلب دا دی چې څومره وخت وشو 7 years 7 کاله وشو 8 years او 8 کاله وشو ډېر زیات وخت وشو too long نو too long مطلب دی چې ډېر زیات وخت وشو ته کوم ځای کې اوسېږې کوم ځای کې ژوند کې Where do you live? Where do you live? مونږ خو ښار ته کډه وړې ده مونږ ښار ته تللي یو We have moved to city او ته کوم ځای کې اوسېږې What about you? We also wanted to move to the city یعنی مونږ هم غوښتل چې ښار ته لاړ شو ښار ته کډه ویسو But my father loves village خو زما د پلار کلی ډېر زیات خوښ دی ښه نو دا راته ووایه چې څه کې څه دې وکړل Well, what have you been up to? درې سنټنس مطلب دا دی دا به تاسو ډېرو ځایونو کې واورئ فار ایگزامپل ته یو کس سره میلاو شوي او یوه هفته دې وشو چې ته هغې سره نه یې میلاو شوی یوه هفته بعد 8 ورځې بعد ورسره میلاو شوي که چېرته تا ورته ویل یا هغې درته ویل What have you been up to نو د دې مطلب یې دا دی چې په دې یوه هفته کې 8 ورځو کې تا څه وکړل څه دې کول که چېرته ته یو کس سره میلاو شوي د هغې 10 کاله شوي 20 کاله شوي او تا ورته دا وویل یا تا ته وویل نو د دې بیا مطلب دا چې تا په دې 10 کالو کې 20 کالو کې تا څه وکړل نو زه امید کوم چې په دې باندې به تاسو پوه شوي یاستئ او دا به تاسو په ډېرو ځایونو کې واورئ او د دې جواب یعنی داسې څه مینې دي کړي چې یاره د هغې په باره کې زه خبره وکړم څه خاص څه مینې دي کړي او ستا ماشوم څنګه دی And how is your baby? And how is your baby? هغه اوس ماشوم نه دی Well, he is not a baby anymore. دې سنټنس مطلب دا دی چې هغه اوس ورکوټی نه اوس ماشوم نه دی غټ شوی دی واو نو ستا مطلب دی چې هغه اوس غټ شوی دی واو You mean he has grown up. You mean ستا مطلب دی He has grown up هغه اوس غټ شوی دی یاره دا وخت هم څومره زر زر تېرېږي How time flies دا هم ډېر زیات استعمالیږي په دې کنورسیشن کې موږ تاسو هغه جملې راغونډې کړي دي او هغه کنورسیشن دی چې دا ستاسو ډېر زیات په کار راتللی شي دغه جملې او دغه الفاظ ډېرې زیات استعمالیږي نو پښتو کې موږ وایو کنه چې ټیم څومره زر زر تېرېږي او په انګلش کې هم داسې ویل کېږي How time flies ښه نو کار دې څنګه دی How about your work How about your work که چېرته تاسو د چا نه د کار په باره کې پوښتنه کول غواړئ چې کار دې څنګه دی ما اورېدلی دی چې تاسو نوی کار شروع کړی دی I heard you have started a new job I heard ما اورېدلی دی You have started چې تا شروع کړی دی a new job یو نوی کار یا a new work هم تاسو ویلی شئ او بالکل 13 میاشت مې شروع کړی دی یا last month د یا last month مطلب دی چې او بالکل 13 میاشت ما نوی کار شروع کړی دی خو صبر وکړه تا د دې په باره کې چا ویل تا ته څنګه پته ولګېده چې ما نوی کار شروع کړی Wait, how did you know? د دې مطلب دا دی لکه پښتو کې چې موږ چاته وایو چې ښه ته صبر وکړه تا ته اخر د دې په باره کې څنګه پته ولګېدله تا ته چا وویل ته چا خبر کړلې 13 جمعه زه ستا ورور سره په سبزي منډۍ کې میلاو شوم last Friday 13 جمعه I met your brother زه ستا ورور سره میلاو شوم at the vegetable mart په سبزي منډۍ کې او هغې ماته د دې په اړه وویل هغې ماته د دې په باره کې وویل He told me about that رښتیا وی خو د هغې نه به دا ضرور هیر شوي چې هغه تا سره میلاو شوی په سبزي منډۍ کې نو ځکه یې ماته ونه ویل Really? He must have forgotten to tell me that he saw you. Really? د دې مطلب دی چې رښتیا وی He must have forgotten د هغه نه به خامخا هیر شوي to tell me چې ما ته ویلی وی that he saw you چې هغې ته وکتل یا تا سره ملاقات کړی و او ته څه کې نن سبا څه کار روزګار کې
what about you what have you been up to اصل کې ما په یو نوي کور باندې لاس پورې کو یعنی زه یو نوی کور جوړوم لګیا یم I started building a new house actually I started ما شروع کو building جوړول a new house یو نوی کور actually اصل کې کله تاسو د سنټنس په سر کې وای هم صحیح دی کله سنټنس په اخر کې راشي هم صحیح دی نو فی الحال خو زه څه نه کوم ټول وخت زما دلته مصرف کېږي یعنی د سهار نه واله تر ماښامه پورې زه هم دلته په دې کار کې مصروف یم So that has been taking up all of my time currently So no that has been taking up دا اخلي all of my time زما ټول وخت currently فی الحال واو کوم ځای کې کور جوړی Where are you building it دا مې زه هغه د نیکه په ځمکه باندې جوړوم اوس زما ځمکه ده On my grandpa's land Well my land now On my grandpa's land زما د نیکه په ځمکه باندې بیا وایي Well my land now اوس وایي دا زما ځمکه ده هغه وفات شو داسې ډېر وخت یې نه کېږي He passed away not too long ago He passed away The passed away مطلب دی چې هغه پلان کې وفات شو Not too long ago دومره ډېر وخت یې نه کېږي نو ځکه زه دلته رالم دلته ما ځکه واپس کډه راوړه That's why I moved back یعنی ما ځکه بیرته کډه راوړله د دې په اورېدو سره زه ډېر زیات خفه شوم زه بخښنه غواړم ما ته هېڅ پته نه وه ګینې زه به راغلی وی I'm so sorry to hear that د دې سنټنس اصل کې مطلب دا دی چې د دې په اورېدلو سره زه ډېر زیات خفه شوم اوس دا صرف تاسو یوازې په دې کیس کې نشئ استعمالولی دا تاسو په ډېرو ځایونو کې استعمالولی شئ لکه فار ایگزامپل تاسو ته یو کس تاسو ملګری یا بل څوک داسې خبرو کې د خفګان خبره درته وکړي نو ته په دې ټایم کې په انګلش کې ویلی شي I'm so sorry to hear that نو دې مطلب دا دی چې د دغه خفګان د خبرې په اورېدلو سره تم ډېر زیات خفه شو تا خپل خفګان ښکاره کو I had no idea ما ته هېڅ پته نه وه ما د مې ورور د دې په باره کې نه وویلي My brother didn't mention that either د دې سنټنس مطلب دا دی لکه وایي ما ته مې ورور تا سره میلاو شوی خو ما ته هغې د دې په باره کې هېڅ ذکر نه و کړی نو زه نه وم خبر خیر دی زه څه خبره نه ده تا ته پته نه وه That's okay مطلب دی چې زه څه خبره نه ده You didn't know تا ته پته نه وه زه اوس باید لاړ شم او کله چې ته په کلي کې نو مونږ باید بیا سره ملاقات وکړو بیا سره میلاو شو But hey I have to run درې مطلب دا دی چې زه باید لاړ شم We should catch up some more while you are in town او کله چې ته په کلي کې نو مونږ باید بیا سره ملاقات وکړو یعنی زه په کلي کې به بیا سره ګورو صحیح ده ځه بیا به سره ملاقات وکړو او ستا نمبر خو هماغه دی که نه Yes let's درې مطلب دی چې ځه صحیح ده بیا به سره ملاقات وکړو Is your number the same آیا ستا نمبر هماغه دی که نه بدل کړی خو به دې نه وي یعنی ستا شمېره اصل کې ما بل نمبر رایستی ما بل نمبر اخیستی دی Actually I got a new number د actually مطلب دی اصل کې I got a new number ما یو بل نمبر اخیستی دی په واتساپ باندې به یې در سینډ کړم I'll send you it through WhatsApp ډیره بخښنه غواړم خو دلته زه ستاسو ټول نه یو ورکوډه شانې ریکویسټ کوم یو وړه شانې غوښتنه کوم او هغه ده که چېرته تاسو زموږ د کار نه مطمئن استئ ستاسو زموږ دا کار خوښ وي او تاسو غواړئ چې زموږ کار د نورم مخکې لاړ شي او زیات پښتانه د انګلیش زده کړي زیاتو پښتنو ته فایده ورسیږي نو بیا تاسو مهرباني وکړئ په پیټریان باندې موږ سپورټ کوئ په پیټریان باندې زموږ ملاتړ وکړئ پیټریان همدغه شان د یوټیوب او فیسبوک په شان یو پلیټفارم دی لینک به ما په ډسکرپشن کې د دې ویډیو نه لاندې درکړی وي په هغې باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو موږ سپورټ کوئ او الله دې تاسو سپورټ کړي ډیره مننه زما یقین دی انشاءالله دغه د کنورسیشن ویډیو دغه د خبرو اترو درس دا به ستاسو ډېر زیات خوښ شوی وي او تاسو به ترې ډېره زده کړه کړې وي تاسو یقین وکړئ د انګلیش په زده کړه کې دغه شانې د کنورسیشن ویډیوګانې یعنی کنورسیشنل لیسنز دا ډېر زیات په کار راځي په همدې طریقه باندې خلک ډېر په اسانه انګلیش زده کوي او په ډېر کم وخت کې بله په دې کې دا خبره چې په دې باندې هر څوک پوهېږي ډېر په سمپل انداز کې وي نو که تاسو غواړئ چې موږ د نور هم دغه شانتې ویډیوګانې جوړې کړو همدغه شانې درسونه ستاسو دپاره راوړو نو مهرباني وکړئ په کمنټ سیکشن کې موږ ته خامخا ووایئ چې موږ ته پته ولګي چې یو
تاسو دا خوښوئ نو موږ به نورې ویډیوګانې هم جوړې کوو. د دې نه وروسته که چېرته تاسو د انګلیش ګرامر زده کول غواړئ، اکټیو، پیسیو وایس، ډایرکټ، انډایرکټ، د انګلیش ټول ټینسونه په یو ویډیو کې، نو هغه هم زموږ په چینل باندې شته دی. په ډسکرپشن کې هم تاسو ته لینک میلاو شي. د ډسکرپشن مطلب دی د ویډیو نه لاندې ځای. او هم که تاسو غواړئ موږ ته مشوره راکول غواړئ چې موږ د په یو ټاپک باندې ویډیو جوړه کړو، نو هغه هم تاسو موږ ته ویلی شي په ډسکرپشن کې، نه په کمنټ سیکشن کې موږ ته ووایئ. او see you inshallah next time with another lesson. Until take care and goodbye.